شین چای چیکل څنګه دي سیرت صاحب زه چې اول کال حج ته لاړم دا برج سات چې دی دا تازه جوړېدو او د دې لاندې یو مکتبه وه نو دا په 2008 کې د دې لاندې مکتبه وه دې مکتبې ته ورغلم زموږ خو کار مکتبې سره نو ګرځېدم یو کتاب پکې پروت د کتاب نوم فوائد الشیء الاخضر وغیره د شین چې فایدې او د نورو شیانو نو په 10 ریال یې راته وویل ما سره هغه وخت کې روپۍ کمې وې مې دا خو حج را روان دی او په دې حج کې سیرت صاحب چې سړی سوالګری شي بیا ټول عمر به سوال کوي دې وجه نه زه دې ملګرو ته وایم چې حج ته ځئ نو 4 شیان ځان سره وړئ دا هغه شیان دي چې دوی ځان سره نه وړي یو چې دی علم داسې مه وایه چې هلته څوک حج کوي نو هغه پسې به ځمه دلته به ځان پوهیږي ځکه چې هلته خو د هر ځای نه خلک راځي او تقریبا د نیمو نه زیاتو خلکو ته حج نه ورسي دویم نمبر صحیح نیت داسې به نه وي چې خلک راته عجیب وایي یو ملګري راته وایي چې یو سړی حج ته تللی چې بیا راغی دوکاندار ته ورغی چې هغه زما نوم چې په کوم کتابچه کې دی او کاته دې راپسې لیکلې ده نو هغه راواله هغه وایي که دا روپۍ راکوي سړی حج ته تللی دی نو هغه چې هغه کاته راواړوله هلته یې ورسره حاجي ولیکل چې دا حاجي راسره ولیکه ځکه چې ډېر روپۍ مې لګولي فیسبوک کې هم ډېر زر په دې خپل آی ډي کې نوم سره بعضې حاجیان لیکي مخ سره حاجي ولیکي نو دویمه دا ده چې صحیح نیت به دي درېیمه دا ده چې د حرمینو شریفینو عظمت به در سره محبت به در سره هلته به بېادبي نه کوې څلورمه دا ده چې ځان سره به خرچه وړې چې په خپل ځان باندې مو کې او په بل باندې مو کې او بل ته تمه ونه کړي نو ما وی چې دا خو حج را روان دی او دا 10 ریاله چې په دې کتاب ورکوم هسې نه کمې نه شي نو راشه دا کتاب هم دلته وګوره نو دا کتاب عنوان مې زر زر وکته دا غټ غټ ټکي نو په هغې کې لیکلي چې څوک شین شی 2 پیالې سار په ناره چکي او ماښام مازدیګر په ناره د باندې به 4 مریضۍ نه راځي یو ته کینسر وایي او دویم ته شکر وایي دریم ته تور زیړی وایي او 4م ته د زړه د والونو بندش وایي دا خطرناک امراض دي دا 4 مهمترین مرضونه دي ویلې دا به ورباندې نه راځي او موږ ته به استادانو یو خوشطبي کوله ما په خپله کتاب کې نه دي لیدلي او د استاذ خبره درته کوم وی قرآن کریم کې چې راځي کلو وشربو ولا تسرفو کلو خوراک کوئ وشربو چکاک کوئ نو د چکاک نه د خوراک نه پس چکاک څه یادوي نو دې کې د شیدو چای خو نه یادوي ځکه شیدو چای پس په مړه خېټه تاوان کوي هغه هم تقریبا خوراک دی خوراک شودې دي که نه او د دې نه وروسته چې دی اوبه هم نه یادوي ځکه اوبه هم اتباوی صحیح نه دي اوبه خو اکثره ډوډۍ سره یا په خوراک کې راځي ځکه منځ کې څکي که نه درېیمه دا ده چې انرژي خو ټول خلک په دې متفق دي چې دا د بدن دپاره مضره ده نو چې کله انرژي هم نه ده اوبه هم نه دي او تور د شیدو چای هم نه دی نو بل شی نه دی پاتې بغیر د شین چای نه نو موږ ته به استادانو وایي چې شین چای د افغانانو شین چای د قرآن کریم د وشربو نه ثابتېږي نو د افغانانو صحت چې خوندور دی نو دا شین چای خو شین چای کې مسالې راوتلې دي هغه رنګ والا چای په کار دا دی څوک استعمال نه کړي هغه بیا د بدن دپاره مضر دی داسې چای چې بې رنګی او ښه چای پیدا کېږي نو دا د بدن دپاره مفید دی او بیا خاص کر په مړه باندې